د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر سرفراز احمد د افغان کرکټ ملي لوبډلې او همدا ډول د نړیوال جام لوبو په اړه په یو مرکه کې داسې وایي: سلام او مینه دوستانو، که چیرته ستاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي، زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوې او په زړه پورې مطالب خپروو. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، افغانستان کرکټ ملي لوبډله د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې سره دوه سیالۍ کوي. یوه سیالۍ به له نړیوال جام وړاندې او بله سیالۍ به نړیوال جام کې وي. یو بل سره به لوبیږي او مینوال به یې ترې خوند اخلي. سرفراز احمد له دنیا نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې وویل. د سرفراز احمد څخه په لومړۍ پوښتنه کې وپوښتل شو: آیا تاسو به وکولای شئ چې هندوستان کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړئ؟ پاکستان کرکټ ملي لوبډلې کپتان سرفراز احمد د پوښتنې په ځواب کې داسې وایي: لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، نړیوال جام کې هندوستان کرکټ ملي لوبډله په دې توانېدلې ده ترڅو پاکستان کرکټ ملي لوبډلې سره لوبې ترسره کړي، دوی ته به ماتې ورکړي. سرفراز احمد د خبرو په جریان کې داسې وایي: د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو په وړاندې له ډېر سخت فشار سره مخ وي. سرفراز احمد د خبرو په اخر کې وویل چې دا ځل پاکستان کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته په ښه کلک او لوړ مورال سره ښکته کیږي او هندوستان کرکټ ملي لوبډلې ته به په نړیوال جام کې ماتې ورکوي. دغه راز سرفراز احمد په خپلو خبرو کې وویل چې دا ځل ټولې لوبډلې قوي لوبډلې دي او انشاءالله موږ به ورسره په زغرده لوبې کوو. د هغې له جملې څخه افغانستان کرکټ ملي لوبډله ده چې اوس وخت کې ښه لوبډله ده او ښه مثال یې دا دی چې تیر ایشیا کپ کې موږ سره ښه او پیډ کوونکې لوبه ترسره کړه. یعنې افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال یوه قوي لوبډله ده. دغه راز نوموړي په خبرو کې وویل چې هیڅ پته نه لګي کومه لوبډله به کومې لوبډلې ته ماتې ورکوي. ده وویل بنګلادیش غوندې لوبډله کولی شي چې انګلینډ ته ماتې ورکړي، افغانستان غوندې لوبډله کولی شي هندوستان ته ماتې ورکړي او داسې نورې لوبډلې هم شته دي چې یو بل ته به ماتې ورکړي. خو سرفراز احمد د خبرو په آخر کې داسې وایي: موږ به افغانستان ته په دواړو سیالیو کې ماتې ورکوو او له افغانستان څخه به دواړه سیالۍ ګټو. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر پایه وکتله. ښه وخت ولرئ.